دوستانو نن به یو داسې زبردست اپلیکیشن راوړم چې د هغې نوم دی ان شارټ. اوس په ان شارټ باندې به مونږ ویډیو څنګه جوړو، ویډیو به څنګه ایډیټ کوو، ستاسو د فیسبوک د پیج دپاره یا د یوټیوب دپاره یا د انسټاګرام دپاره د هر څیز دپاره په هغې باندې تاسو ویډیو جوړولی شئ. دویمه خبره ده چې په هغې کې تاسو پوسټر جوړوئ، د دکان دپاره کارډ جوړوئ، فیناپلیکس جوړوئ یا داسې نور څیزونه ټول به انشاءالله په دې ویډیو کې ښیم. په هغې باندې به تاسو څنګه ایډیټینګ کوئ، خپل تصویران به په هغې باندې څنګه ایډیټ کوئ، خپله ویډیو په هغې باندې څنګه ایډیټ کوئ، د خپل پکچر نه یا د خپلې ویډیو نه مجلما شاته کوم بیک ګراونډ دی دا به د څنګه ختمول غواړي، دا به څنګه مونږ چینج کوو، ټول به تاسو انشاءالله په نننۍ ویډیو کې نمبر په نمبر باندې ښایم. ایپ به ډاونلوډ کوو د کوم ځای نه او چلو به څنګه، د هغې استعمال به څنګه. که چېرې تاسو یو زبردست ایډیټر جوړ شي، تاسو ته مخکې ما یو تېره شوې ویډیو جوړه کړې وه د پیسو ګټلو نوې طریقه، یا په 2024 کې به تاسو پیسې څنګه ګټئ، به تاسو څنګه ګټئ، په هغې کوم د دې انشاټ ایپ تاسو چې کوم هیلپ دی هغه تاسو اخیستلی شئ، څنګه به یې اخلئ. اوس دلته کې په دې باندې ښکلی پیناپلیکس جوړوه، کارډ جوړوه یا داسې نور ښکلی ډیزاین جوړوه او هغه ته خرڅولی شئ په څه شي باندې، په فایور باندې یا په افور باندې، د هغې تاسو سیل کولی شئ. دا د پیسو ګټلو یو زبردسته طریقه ده او تاسو په دې باندې هم په دې انشاټ ایپ باندې تاسو هر څیز کولی شئ. که ستا د یوټیوب چینل وي، که ستا د فیسبوک پیج وي، د هغې دپاره ته ویډیو جوړئ، په دې انشاټ ایپ کې بیا جوړئ. ښه په اسانه باندې به لاړ شئ پلی سټور ته، څنګه چې نور ایپونه ډاونلوډ کوم په دغه طریقه باندې به انشاټ ولیکئ، ایپ به ډاونلوډ کړئ او په ایپ باندې چې ویډیو څنګه ایډیټ کوو راځئ چې د موبایل سکرین ته. ښه ملګرو، موږ لاړو د خپل موبایل سکرین ته. ټول نه مخکې به تاسو څه کوئ، دا اپلیکیشن به تاسو د پلی سټور نه انسټال کړئ. په دې کې تاسو درې قسمه ایډیټینګ کولی شئ، فوټو، ویډیو او کولیج. زه اوس غواړم چې ویډیو ایډیټ کړم، زه به په نیو باندې کلیک کړم. چې کله زه په نیو باندې کلیک کړم نو ما ته زما مکمل ګیلري راواخته. په دې کې به زه څه شی کوم، په دې بلیک باندې به زه کوم چې بلینک دی په دې باندې به زه کلیک وکړم. چې بلینک باندې ما کله کلیک وکړو نو بیا لاندې ګوره مونږ سره نشان دی، دا به مونږ څه کړو، دا ستا مرضي ده چې ته څومره غټولی شي، د څومره منټو پورې دا ته غټولی شي. په خپل مقدار مطابق د خپلې ویډیو مطابق به دا څه کوئ، تاسو دا به لانګ کوئ. بیا به دې ته یو کلر ورکوئ، ستاسو مرضي ده چې څنګه کلر ستاسو خوښ دی. لاندې ټول کلرونه دي، که یو کلر ورکوئ دا پاس دي، که چېرې ته هاف کلر ورکوئ نیم یو شان نیم منځ بیا دا لاندیني کلرونه دي. ګوره ښه په اسانۍ سره ته بلو غواړې، ریډ غواړې، وایټ غواړې، هر څنګه کلر ته غواړې د خپل ویډیو بیک ګراونډ په دې کې ته یو ښکلی زبردست بیک ګراونډ ځانه جوړولی شي. ښه دا خو هم وشو. اوس به دې څه شی وکړئ، واپس به راشئ. اوس که ته غواړئ چې زه په دې ویډیو کې څه شی وکړم، په دې ویډیو کې ته اوس لیکل غواړې، په خپل فوټو باندې یا په ویډیو باندې ته لیکل لګول غواړې، نو په دغه باندې کلیک به وکړې په دې ټي باندې. بیا به ته چې خپلې مرضۍ څه لیکل وي ستا هغه لیکل ته په دې کې کولی شي. ګوره زه اوس په دې کې یو څو حرفونه لیکم، میرا پیارا پاکستان. بس ګوره ښه دا زه کله کمپلیټ کړم بیا تاسو ته زه ښیم چې دې تاسو هر څیز چینج کولی شئ. که ته غواړئ چې ما کوم رایټینګ وکړو د دې زه بیک ګراونډ چینج کړم، یا د دې چې کوم سټایل دی د کلر دا زه چینج کړم، کوم چې ستا رایټینګ سټایل دی دا چینج کړم، صحیح ده. دا هر څیز ته کوم ځای نه چینج کولی شئ، د دې لاندې ځای نه. ګوره دا اوس تاسو چې کوم د لیکلو سټایل دی هغه تا د دې نه چینج کېږي، چې کوم ستا خوښ دی په دې کې ته هغه سلیکټ کوه. ډېر څه دي پکې، بلها شی دي پکې، کوم یو سټایل ستا خوښ دی د رایټینګ سټایل هغه ته د دې ځای نه په اسانه سره چینج کولی شي. ما پکې دا یو خوښ کړو. بس په دې نه پس څه شی کوئ، د دې نه پس به اوس راشي د پنسل ته او واپس به دغه ووهئ د کلر د نشانونه، د دې ته اوس کلر چینج کولی شي. بیا په دې کلرونو کې د 15 قسمونه دي. په دې کې یو د چې کوم د ټیکس کلر دی، یو بیا د دې چې کوم آوټلاین دی د دغه کلر دی هغه هم د دې نه مختلف چینج کولی شي چې کوم ستا خوښېږي. صحیح ده. اوس دا ما د کلر چې کوم ټیکس دی هغه سلیکټ، اوس په دې چې کوم د آوټلاین دی دا سلیکټ کوم، دا مې بلیک کو، ریډ مې کو. اوس ګوره ښه د خپلې مرضۍ مطابق چې څنګه ستا خوښېږي هم هغسې به وکړي. بیا په تر نمبر پسې دغه څیز دی چې کوم د دې هغه سایه وي هغه پکې څنګه راولي، او ډېر ښکلی کلر د دې نه ته جوړولی شي، ډېر زبردست ته د دې ځای نه جوړولی شي. په دې خپله ویډیو باندې ته لیکل کولی شي. دا ته په خپل پوسټر کې، په خپل دکان دپاره، د بازار دپاره، د هر څه دپاره، د خپل بزنس دپاره ته کله کارډ جوړئ، په کارډ باندې هم په دې طریقه باندې لیکل کېږي. دا هم د ویډیو هم د پکچر بلکل یا د پوسټر یا د پیناپلیکس یا د بینر د هر څه دا بلکل یوه طریقه ده. په دې طریقه باندې ته لیکل کولی شي. صحیح ده. دا ستا شوه د لیکلو طریقه. اوس چې کوم د دې لیکلو چې کوم بیک ګراونډ دی هغه هم د دې ځای نه چینج کولی شي. کوم لیبل چې دی لیبل باندې به کلیک کړي او ځانه به یو کلر سلیکټ کړي. ښه د کلر کې سره خدمت له ځان کلر سلیکټ کو برابر دی کو ځان اوس پسې شو کې دا به برابرې چې دا زه په کوم ځای کې دا لیکل راولم.
د خپل مرزي مطابق د توسلان نیم بوتلی شي او ختم را وسه هر طرف ته راته بوتلی شي. صحیح ده. په دې ځای کې تا کلیک کو ور دا ته غټولی هم شي چې دا ته په څومره ویډیو کې تا ته پکار دی د خپل مرزي مطابق دا ته غټولی شي چې څومره ستا خوښوي. ښه د لنګول نه پس بیا راشي د ټیکسټ ته په ټیکسټ کې بیا څه شي وکړي په ایډیټ باندې به کلیک وکړي او د هغې نه پس په انیمیشن باندې کلیک وکړي کوم چې بره ډبل ته وي دې باندې. اوس په دې کې تا ته وایي چې یو ان انیمیشن دی او یو آوټ انیمیشن دی. په ان کې به ته څه شی وکړې ځان ته یو سلیکټ کړه د خپلې مرضۍ مطابق او کله چې دا ختمیږي هغه ځای ته راورسي اوټ کېږي نو اوټ بیا دا بل سټایل دی. په دې سټایل باندې به دا ان کېږي ویډیو کې او په دې سټایل باندې به څه کېږي اوټ کېږي. که ته پکې بل اوس د دې خوا لاسته راشي نو دا په مکمل ویډیو کې به داسې پړخېږي چې کوم یو په دې کې ستا خوښ وي کوم په دې کې ته سلیکټ کول غواړې تاوېدو وله غواړې د بل سیټ ته تاوېدو غواړې دا مکمل په دې کې لس دولس قسمونه دي چې کوم یو ستا خوښ وي هغه پکې تا د خپل مرضۍ مطابق د لیکل سلیکټ کولی شي. ښه لیکلو که ته یې ختمه کړله ټیک مارک به ووهي او را به شي اوس دې خوا ګوره اوس چې تا څنګه ویډیو پلی کړله نو چې کوم انیمیشن تا لګولی تا ته بلکل ستا لیکل به هم هغسې په ویډیو کې راځي. ښه اوس که ته غواړې چې ته په دې ویډیو کې یو پکچر لګوم یو اضافي پکچر په دې کې زه لګوم نو ته به راشې سمپل دې ځای ته په دې کې به تا په دې فوټو کې ځان ته یو پکچر سلیکټ کړې که هر یو پکچر ستا خوښ وي. زه اوس پکې دلته یو پکچر د خپلې مرضۍ سلیکټ کوم د ډالر والا به سلیکټ کړم. ښه دا ما دلته کې ولګوه دا اوس ستا مرضۍ چې ته په کوم ګوټ کې لګوې کوم طرف ته لګوې هغه ستا خوښه ده. پر دې نه به زه ګورم چې دې زه بیکګراونډ وران کړم نو کوم دا دغه شکل چې دی دا به ووهي او بیا به دې باندې لږ معمولي کلیک وکړې داسې او لږ اخوا دې خوا به یې ګوره دې نه اوس بیکګراونډ مکمل خړ شو وران شو دی بیا به څه کړي په دغه طریقه باندې بیا به یې پرېږدي. اوس چې درته کوم ګوټ ته رسوي هغه ګوټ ته به دا څه کېږي دا به هغه ګوټ ته رسېږي په خپله مرضۍ باندې چې په کوم ځای کې درته پرېږدي غټۍ وړوکی کوي هم د دې ځای نه دا هر څه کېږي د دې. ښه پکچر ستا ولګېدو اوس دې ته ته انیمیشن هم ورکولی شي. ګوره ان انیمیشن اوټ انیمیشن څنګه چې موږ لیکلو ته وکړه داسې ته دې پکچر ته هم ورکولی شي یو ترتیب به د خپل ورکولی شي. د بیا ستا خوښه ده چې ته هر څنګه جوړه ته خپل پکچر لګوې د بل چا پکچر لګوې او یا داسې نور څه لګوې خو طریقه هم دا ده. دا صرف ستاسو د پوه کولو لپاره ما دا پکچر ولګوه دغه طریقه مې وکړه. ښه زه اوس غواړم چې یو بل پکچر هم په دې کې زه ولګوم او د هغې بیکګراونډ هم ختم کړم چې د دې د بیکګراونډ په هغې کې هم ښکاره شي. زه بس خپل یو پکچر راواخلم ګوره دا ما پکچر دی دا ما څه شی وکړو دا چې زه غټوم یا وړوکی کوم کوم ځای ته بوځم د خپلې مطابق د خپلې مرضۍ مطابق درته اخوا هم بوتلی شي دې خوا هم بوتلی شي غټولی کچولی ته د دې ځای نه سمپلي شي د دې نه بیا به کټ اوټ ووایي نو دې نه بیکګراونډ ښه په اسانۍ سره ختم شي او ستا چې کوم بیکګراونډ مخکې لګولی د ویډیو همدا به ستا د پکچر هم بیکګراونډ چې څنګه چې ما د ډالرو ته بیکګراونډ چینج کړو داسې ما د خپل پکچر ته بیکګراونډ چینج کړو د خپلې مرضۍ مطابق ته غټولی شي وړوکی کولی شي. ښه درته څه ما وښودله د پکچر طریقه چې پکچر به څنګه په ویډیو کې لګوې په دې ته بیا ګانا مانا او هر څه خپل مطابق پرېښودی شي په دې کې د میوزیک اپشن شته. ښه اوس دا پکچر مې چې دی اوس د دې نه ختموم او زه یو ویډیو راخلم اوس یو ویډیو راخلم په دې کې به تاسو ته د ویډیو نه بیکګراونډ لرکوم ګوره ښه زه خپله یو ویډیو راواخلم په دغه ځای کې به زه ولګوم پکچر هم لګولی شي ویډیو هم لګولی شي. ښه او به تاسو وایي چې د ویډیو نه به څنګه بیکګراونډ ختموي نو بلکل د ویډیو نه هم تاسو دلته کې بیکګراونډ ښه په اسانۍ سره ختمولی شئ. زه به اوس خپله یو ویډیو راواخلم دا زما خپله یو ویډیو مې راواخسته دا بلکل هم ته په دې ځای کې کمولی زیاتولی شي. دا مې تاسو ته ګوره لږه پلی کړه اوس ګوره ښه دلته کټ آوټ په دې باندې ووایي نو کټ آوټ سره به د دې نه اټومیټیکلي بیکګراونډ ختم شي. اوس که ته غواړې چې زه په خپل بیکګراونډ باندې یو سینري لګوم یا پرې چېرته کې یو بل پکچر لګوم دا کلر مې نه دی خوښ نو سمپلي به ته راشي ریپلیس ته په ریپلیس کې به ستا ګیلري تا ته کولاو شي او چې کوم پکچر ته به دې ځای کې لګوې په دې فوټوز کې که ویډیو پې لګوې څه مشکل نه ده که ته په فوټوز کې پې لګوې یا په ویډیو لګوې نو هغه به ته به دې کې څه شی ولګوې وبه لګوې بیا به داسې زوم کې چې زوم دې کو خپل پکچر به برابر کړي او اوس ګوره ستا بیک سایډ ته هم دغه پکچر دی ستا د ویډیو بیک سایډ ته دغه پکچر راغی ښه په اسانه باندې ته د خپلې ویډیو بیکګراونډ بیا هم چینج کوو که اوس تر دې نه پس دا دې هم نه وي خوښ بل لګې نو دې نه په علاوه پې بل بیکګراونډ هم لګولی شي سینري بل څه شي بل څه شي چې څه څیز هم ستا خوښ وي هغه ته به دې باندې لګولی شي. اوس ګوره ما پې داسې یو پولیټیکل فلیګ ولګوو د هغې علاوه پې بل هم داسې څیز لګولی شي بل فلیګ پې ولګوه بل پې ولګوه پاکستان جنډه پې ولګوه. صحیح ده اسانه طریقه ده ډېر بهترین ایډیټینګ به تاسو انشاءالله زده کړئ. تاسو ته مخکې موجوده اپلیکیشن به تاسو ته پلی سټور نه میلاو شي ښه په اسانه باندې انشاټ اپلیکیشن دی او په دې باندې هر څوک ویډیوګانې ایډیټ کوي هر څوک په دې باندې
خپل ویډیوز خپل ایمیجز هر په دې اپلیکیشن باندې ایډیټ کیږي. تاسو ته مخکې هم ما وویل چې په دې باندې بینر جوړیږي، په دې باندې کارت جوړیږي، په دې باندې هر څیز جوړیږي. ډیر زبردست اپلیکیشن دی. بل د مزې خبره ده چې دا بالکل فری هم دی. په دې کې دا فری اپ ریموو تاسو وایي کنه، فری ریموو چې کوم دی د دې نه به واټر مارک څه شي ختم بشي. دی یو وړوکی غوندې ایډز به وګورئ پکې او د دې نه به ستاسو واټر مارکس اټومیټیکل ختم شي. ګوره دې نه واټر مارک د لاندې چې کوم واټر مارک و ختم شو، بس بیا پې سیو ووهه ستاسو ویډیو به سیو شي. نورو دا زموږ سره د ویډیو د ایډیټینګ ویډیو انشاءالله چې په بلې ویډیو کې به تاسو ته زه راوړم چې تم